بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن درس دی هغه د سټینینګ مربوطه سټینینګ موضوع ده. پرون هم موږ د وګي سټینینګ موږ ویل چې دا رنګ کول ته ویل کېږي چې موږ تاسو اساج هایلایټ کو یا رنګ مثال تر څو هغه موږ تاسو وکولای شو په اسانه سره یې په مایکروسکوپ کې وګورو، دا سټرکچر وګورو او د نورو څخه چې وګورو فرق وګورو موږ تاسو تر څو وکولای شو خاص ساختمانونه یا مالیکولونه موږ تشکو، خاص سټرکچرونه او مالیکولونه موږ تشکو شو اسانه مطالعه کو. ښه مطالعه لپاره موږ هغه شو هغه ته موږ سټین ورکو یا رنګ ورکو. موږ تاسو سټین لپاره استعمالوي چې موږ ته مختلف سټرکچرز او مالیکولونه چې هایلایټ کې موږ تاسو دا مختلف عکسونه چې مختلف شان ته چې هایلایټ شوي دي. ځینې مثال خبر په سره رنګ سره، ځینې مثال خبر په شین رنګ سره، نه چې اوس دې بحث کوو دا رنګونه څنګه ورکول کېږي دي. ښه، اول د سټین کې موږ تاسو اول د سټین یو ډول موږ تاسو وایو چې هغه هیپاتوکسلین اند ایوسین سټین دی یا اچ اند ای سټین دی. شابه دا ډېر زیات استعمالیږي، یونیورسلی یوزد، یعنی په نړیوال د ډول سره استعمالیږي ډېر زیات. اوس هم په لیبو کې ډېر زیات استعمالیږي چې پاکي د هیپاتوکسلین مواد استعمالیږي او یا ایوسین مواد استعمالیږي. صحیح شو. د دې لپاره چې د مختلف انساج کې دغه برخې راواخلي مطالعه کې، نو دغه اچ ان ای یا هیماتوکسلین اند ایوسین سټین ډېر زیات استعمالیږي. صحیح شو. دا ډېر مهم هم دی. په دې باندې قانون زده کوي که نه زده کوي دې یو ایډیا باید څه ولرئ. صحیح دی. په دې کې څه شي دي، په دغه سټین کې دوه رقم مواد استعمالیږي چې هغه یو هیماتوکسلین دی او بل ایوسین دی. صحیح دی. په دې دوه موادو کې یو چې دی کلوي تاثیر لري، بل اسیدي دی، یعنی یو کلوي جوړښت لري، بل چې دی اسیدیک جوړښت لري. صحیح شو. اول هیماتوکسلین موږ تاسو وایو دا چې دا خپل بیسیک رنګ دی، ان دا چې دی کلوي رنګ دی. صحیح شو. د کلوي رنګ کلوي جوړښت لري، خو د اسید لپاره استعمالیږي، د هغه برخو لپاره استعمالیږي چې هغه اسیدي جوړښت ولري. مثال د خبرې که موږ تاسو غواړو په حجره کې هغه برخه معلومه کړو چې هغه څنګه تیزابي نه اسیدیک تیزابي، نو دغه لپاره موږ څه کارو؟ هیماتوکسلین موږ تاسو کارو. لکه ار ان ای مثال ډي ان ای هسته دا تیزاب دی. صحیح شو. دغه د روښانه معلومول د پاره چې هغه روښانه معلوم کې بیا د مایکروسکوپ لاندې وګوره، ته باید شي استعمال کړې سټین د پاره رنګول د پاره هیماتوکسلین باید استعمال کړې. ځکه هیماتوکسلین چې د خپل کلوي دی، کلوي به مثال د خبرې د اسید سره یو ځای کېږي ورسره موږ هغه ته رنګ ورکړي. څنګه رنګ ورکړي؟ بلو یا بازوپیلیک رنګ ورکړي، شین رنګ ورکړي. د خپل کلوي دی. صحیح شو. اسید سره یو ځای کېږي هغه ته شین رنګ ورکړي. ښه، لکه مثال د خبرې موږ ته چیرې غواړو چې په هسته کې نیکولای هسته مثال په حجره کې هسته نشانه کو معلومه کو رنګ ورکو یا رب انپلازمیک رeticulum مثال د خبرې داسې نور اسیدي برخې هغه برخې چې هغه اسیدیک جوړښت ولري هغه لپاره موږ کوم مواد استعمالوو؟ هیماتوکسلین موږ تاسو کاروو. دغه د اسیدي مواد سره یو ځای کېږي او هغه ته شین رنګ ورکوي. بیا ډېر ښه واضح معلومیږي په مایکروسکوپ کې. تاسو چې د عکس ته وګورئ په دا عکس کې تاسو دغه شنه شنه ټپونه تاسو وینئ. صحیح شو. دا ټول اسیدي جوړښتونه دي یا هستې دي مثال د خبرې، یا ځینې نور جوړښتونه دي چې هغه هیماتوکسلین سره مشترک دي او هغه ته شین رنګ ورکړی دی. ښه، دا د سټین اول ډول هیماتوکسلین او ایوسین. هیماتوکسلین موږ تاسو پکې وویل چې دا خپل القلي جوړښت لري، د اسیدي مواد په اسیدي برخو لپاره استعمالیږي. اوس ایوسین موږ تاسو وایو ایوسین چې بیا دی دا خپل اسیدیک رنګ دی، معنا دی خپل تیزاب دی، اسید دی، اسیدي رنګ دی خپل، او دی بیا د القلي لپاره استعمالیږي، د هغه برخو لپاره کمپوننټس لپاره استعمالیږي چې هغو دی کلوي جوړښت ولري. صحیح شو. یعنې هغه برخې چې هغه کلوي جوړښت ولري، لکه مثال د خبرې سایتوپلازم مثال د خبرې. صحیح دی. یا مثال ځینې پروټین جوړښتونه یې مثال په حجره کې بیا موږ هغه باندې چې کاروو ایوسین رنګ موږ تاسو کاروو چې هغه څنګه رنګ واخلي، هغه بیا سور رنګ واخلي، پینک رنګ واخلي. صحیح شو. یا اسیدوفیلیا. صحیح شو. داسې رنګ واخلي. لکه چیرې موږ تاسو غواړو اکثره وخت چې دغه د انساج مطالعه کوو مایکروسکوپ کې، د دې لپاره چې هغه ښه واضح شي موږ تاسو هغه ته سټین رنګ ورکوو. ډېر چې استعمالیږي رنګ لپاره هغه هیماتوکسلین او ایوسین استعمالیږي یا اچ ان ای استعمالیږي. په دې کې دوه رقم مواد دي، هیماتوکسلین مواد چې دا کلوي جوړ دي او بل ایوسین مواد چې دا چې تیزابي جوړ دي. هیماتوکسلین موږ تاسو وویل چې دا د هغه برخو لپاره استعمالیږي چې هغو دي اسیدي دی پر ولیږي او هغه رنګ چې کوي هغه ته شین رنګ ورکوي. صحیح. او هغه برخې چې بیا هغه څنګه کلوي برخې
په هغه باندې موږ تاسې ایوسین کاروو، هغه بیا ایوسین پر دیږي، هغه څنګه رنګ هغه ورکوي، هغه ته بیا پینک یا سور رنګ ورکوي. تاسو چې ته وګورئ مثال دغه عکس ته دلته ایوسین رنګ کار سوی دی، په دې کې د سایتوپلازم مثال تاسو وینئ شاوخوا صحیح شو چې په دې کې هغه ته څه رنګ ورکول سوی دی، هغه ته د سور یا پینک رنګ ورکول سوی دی، رنګ یې اخیستی دی. اوس موږ تاسې یو بل سلایډ کې د دې دوه فرقونه وایو چې هغه به ډېر ښه واضح راځي. اطلاع به دا یو سلایډ لا ووایو. په دې کې موږ تاسې وایو که چیرې موږ تاسې وګورو وایي هسته چې د خپل نیکولای چې د خپل هسته اخو په دې کې ډي ان اي وارنې سته، یعنې اسیډیک خاصیت لري. څنګه خاصیت لري؟ اسیډیک خاصیت لري. نو هغه چې موږ تاسې هغه لپاره دغه ایچ ان ای سټین کاروو، هیماتوکسلین راځي د هستې ته شین رنګ ورکوي. صحیح شو؟ یا مثال سایتوپلازم چې بیا دی هغه بیا ډېر پروټیني جوړښت لري، ډېر کلوي جوړښت لري، هغه باندې بیا یوسین راځي، هغه ته بیا پینک رنګ ورکوي. انسان ته خبره دا اوله تاسو چې وګورئ هیپاتوکسلین راغلی دی، په دې کې د هستو ته یې شین رنګ ورکړی دی. صحیح شو؟ د شاوخوا د هستې او په دوهم عکس کې بیا سایتوپلازم د انسان ته خبره. صحیح شو؟ یا مثال ځینې پروټیني جوړښتونه دي، مثال ځینې ویزیکلونه دي، مثال هغه بیا سور رنګ اخیستی دی. په د آخري عکس کې دواړه میکس دي، هم هیماتوکسلین دي هم یوسین، دواړه کار شوي دي. دغه شین شین چې تاسې وینئ دا ګرد هغه برخې دي چې هغه اسیدي جوړښت لري، شین رنګ ورکول سوی دی د هیماتوکسلین په واسطه باندې. او دا پینک چې بیا د ګلابي چې بیا تاسې وینئ مثال د خبرې دا بیا ګرد هغه جوړښتونه چې هغه کلوي جوړښت لري، یوسین راغلی دی هغه ته یې ګلابي رنګ ورکړی دی. صحیح دی؟ دا و هیماتوکسلین او ایوسین چې دا باید په یاد کړئ. که نور سټین زده کوئ که نه زده کوئ دا باید ستاسې زده یو ایډیا باید ول دا ځکه دا ډېر زیات استعمالیږي. دغه یې لنډ فرق دی، دا ووایاست بیا انشاءالله پوهیږئ. اول هیماتوکسلین و، په دوهم ایوسین و. هیماتوکسلین موږ تاسې وایي څومره رنګ ورکوي؟ بلو کلر، شین رنګ ورکوي. دی خپل چې دی څنګه دی؟ دی پازیټیولی چارجډ. صحیح شو؟ کلر نیګیټیولی چارج، دی خپل مثبت چارج لري، دی مثبت چارج لري. هغه ساختمانونه چې د هغو چارج منفي دی هغو ته رنګ ورکوي، مثبت منفي سره یو ځای کېږي. صحیح دی؟ او هغه ته چې ورکوي شین رنګ ورکوي. صحیح شو؟ ښه لکه مثال د خبرې موږ وایو ډي ان اې د مثال رافینیبل کولم دی مثال یا ځینې نور مالیکولونه دي، د هغو څه شي ورکوي؟ هغو ته شین رنګ ورکوي. دی خپله مثبت دی، دی خپله الکلي ده، دی د اسید یا منفي چارج سره یو ځای کېږي او هغو ته رنګ ورکوي. The ability of such an unique group to react with basic dye، یعنې دی دې وړتیا لري چې د هغو سره یو ځای سي منفي سره او چې وکړي خپله هغه ته شین رنګ ورکړي. یوسین چې بیا دی هغه برعکس دی، دی بیا اسیډیک دی، معنا خپله دی د اسید څخه جوړ سوی دی. صحیح دی؟ دی خپله سور رنګ ورکوي، مواد ته څه ورکوي؟ سور رنګ ورکوي. دی خپله نیګیټیولی چارج دی، دی منفي چارج لري. څنګه چارج لري؟ منفي چارج لري. او دی راځي د مثبت چارج والا سره یو ځای کېږي، هغو ته رنګ ورکوي. مثال لکه امینو اسیدونه، پروټینونه، سایتوپلازم مثال د خبرې، او هغو ته څنګه رنګ ورکوي؟ هغو ته سور رنګ ورکوي. څنګه رنګ؟ سور یا پینک رنګ هغو ته ورکوي، ځکه دی منفي چارج لري. هغه ساختمانونه چې مثال د خبرې هغه الکلي هغه بیا مثبت چارج لري، د دواړه سره یو ځای کېږي، دی رنګ ورکوي، هغه ته سور رنګ ورکوي. هغو ته دی دې وړتیا لري چې د هغو سره یو ځای سي، هغه ته اسیډوفیلیا یا سور رنګ هغو ته ورکړي. دا و هیماتوکسلین او ایوسین. دغه سلایډ چې زده کړئ انشاءالله بلا مو زده کېږي او دا مهم دی، باید زده مو په یاد مو یو ایډیا باید پکې ولرئ. ښه مخته موږ تاسې ځو، راځه موږ تاسې بل سټین وایو. هغه یو سټین و هیماتوکسلین او ایوسین یا ایچ ان ای چې موږ تاسې ویلې، هغه د سټین یو ډول. صحیح؟ اوس راځو موږ تاسې د سټین یو بل ډول موږ تاسې وایو، دا د پاس په نامه یادېږي یا پیریوډیک اسید شیفت په نامه یادېږي. صحیح شو؟ چې دې ته هم دا هم اسیدي غوندې دی، یعنې دی هم اسیدیک جوړښت لري، دی هم سور رنګ ورکوي یا پینک رنګ ورکوي، خو دی بیا د هغه مواد دپاره استعمالیږي چې هغه دغه ایچ ان ای په واسطه مخکې وویلې هیماتوکسلین او ایوسین په واسطه سم نه روښانه کېږي. مثال لکه میوکس دی، مثال مخاط نه، مخاط چې افرازي په پزه کې په خوله کې مثال نه دغه مخاط چې افرازېږي. بل بذر لمینا مثال د مخاطي غشا سربېرنه برخې ته ویل کېږي. یا ګلایکوجن مثال په حجراتو په یو برخه کې ګلوکوز کاربوهایدریت چې سوي ذخیره سوي، هغه بیا په هیماتوکسلین او ایوسین باندې سم نه معلومیږي، دقیق نه معلومیږي. د هغه لپاره موږ تاسې بیا پاس سټین کاروو، دا رنګ کاروو، دا هم اسیدي رنګ دی. صحیح شو؟ هغه ته بیا ښه تیز رنګ ورکوي، ښه تیز یې موږ ته معلوموي، ښه تیز یې موږ ته معلوموي. که مخاط افرازي هم موږ ته ښه تیز معلومیږي چې دا مخاط
بس لمینا موږ شته شي شته موږ ته معلومیږي سړي. اوس دغه اول چې تاسو وینئ دا هیماتوکسیلین او ایوسین دی. هغه اول چې موږ تاسو ویل هغه سټین کار شوی دلته د ښه واضح نه معلومیږي، مخاط ښه نه معلومیږي، ګوبلیټ سیل ښه نه معلومیږي، هغه خالي معلومیږي. دا کوچني غدوات دي از خالي موږ ته معلومیږي. په دغه دوهم عکس کې چیرې وګورئ دا کوم سټین دی، دا پاس سټین دی. په دا پاس سټین صورت وګورئ دا غدوات څنګه ښه ډک معلومیږي. دغه فرق شو صحیح. یعنې په دې سره موږ هسې کولی شو چې ځینې برخې ښه واضح معلوم کړو. دا هم د ایوسین په رقم دی، هیماتوکسین او ایوسین په رقم دی، خو تر هغه قوي دی یو څه صحیح. او موږ ته کولی شو چې میوکس بازل لمینا ګلایکوجن ښه واضح موږ ته روښانه مایکروسکوپ کې راته معلوم درته ښکاره چې موږ ته است. څه لپاره ځینې نومان نوي دي دا وروسته بیا مخته راځي د خیر انشاء تکراریږي بېرته بیا عادي کېږي د خیر سره. دا هم یو بل سټین چې دغه سټین دغه پاس سټین دی، یو بل عکس دی، بل منظره یې ده صحیح شو چې دغه سره چې تاسو وینئ ټکي ټکي دا ګرده ګلایکوجن دي، یعنې ګلوکوز ذخیره شوي دي. که چیرې موږ تاسې هیماتوکسیلین او ایوسین کار کو صحیح شو مخکې چې اول دواره مو ویلي هغه دومره واضح دا موږ ته نه رامعلوموي. لیکن پاس سټین چې دی دا تر هغه قوي دی، یو څه د هم اسیډیک دی خو یو څه قوي دی. ګلایکوجن موږ ته ښه واضح موږ ته معلوموي. دا و دوهم سټین، اول هیماتوکسیلین او ایوسین و، دوهم پاس سټین صحیح. دا هم د پاس سټین یو مثال دی. دا بیا د اینې انساج دی. اینې انساج په اینه کې موږ تاسې دا سره ټکي چې تاسې وینئ دا ټول ټکي چې دي شاوخوا دا په اینه کې د کاربوهایډریټ ذخیره ده. راځو دریم سټین موږ تاسې وایو تیلودین بلو. تیلودین بلو صحیح شو یا میټاکروماتیک سټین هم ورته ویل کېږي. دا خپله بلو سټین هم ورته ویل ده. دا خپله شین رنګ ورکوي، یعنې دې تشکي پرپل باندې بانجاني ته ویل کېږي. شین په خوانه یا بانجاني شکل ورکوي و انساجو ته صحیح. لکه مثال د خبرې هایلین کارټریج غضارف لپاره موږ تاسو دا ډېر کارولی شو، یا مثال دغه د مس سیلز ځینې حجرات لپاره موږ چکو دا ډېر واضح معلومولی شو. دې چشکي د خپله میټاکروماتیک یعنې رنګ تغیرول، د چشکي هغه برخې ته رنګ تغیروي، رنګ تغیروي چې دا هم د ایوسین هیماتوکسیلین دی په رقم دی، خو تر هغو مثال د خبرې د خاص شیانو لپاره استعمالیږي. لکه مثال د خبرې غضارف د غضروفو لپاره استعمالیږي، یا مثال ځینې وخت د ځینې حجرات لپاره لکه مثال مس د هغو لپاره استعمالیږي. دی بیا شین رنګ ورکوي. هیماتوکسیلین ایوسین چې وه هیماتوکسیلین یې شین و، ایوسین یې سور و. پاس سټین چې و هغه سور و، لیکن تیلودین بلو چې دی د نامه څخه معلومیږي دی شین رنګ ورکوي صحیح شو. دا چې تاسو وینئ په دغه اول عکس کې دا خپله شاوخوا د هایلین کارټریج دی په شین رنګ سره هغه ښکاره شوی دی شاوخوا. دا بل عکس کې بیا دلته چې دی دا بیا خاص غدوات دي، خاص دغه دی حجرات دي لکه مس سیل مس سیل چې هغه ته تیز رنګ ورکړی، شین رنګ یې هغه ورکړی دی. میټاکرومازیا او مسل یعنی مسل د رنګ تغییر، رنګ چا تغییر کړی دی رنګ تیلودین بلو دا خاص کیمیاوي مواد دي دغه رنګ ورته تغییر کړی دی صحیح شو او هغه یې روښانه کړی چې موږ ته دا دریم سټین و چې هغه تیلودین بلو په نامه و. دغه مواد استعمالیږي او برخو ته شین رنګ ورکوي، خاص تن زیاتره وخت لپاره استعمالیږي د غضارفو دپاره د مسل یا ځینې نور حجرات لپاره چې کېږي استعمالیږي. دا دریم ډول و. اول ډول هیماتوکسیلین او ایوسین سټین و، دوام ډول پاس سټین و، دریم ډول چې دی د چې دی دریم ډول چې و هغه کوم سټین و تیلودین بلو، یا دریم جو هغه پیریودیک یا دوام پاس و دریم ډول صحیح. دریم چې تیلودین بلو سټین دی. څلورم چې دی دا اسانه دی، دا یوازې د شحمو دپاره استعمالیږي، یوازې د غوړو دپاره استعمالیږي. اویل ریډ او په نامه دی صحیح شو، یا سډن بلاک په نامه هم کارېږي صحیح. په دې کې موږ تاسې یوازې کولی شو لیپید شحم غوړ چې شکو معلوم په دا اویل ریډ او کې موږ تاسې لیپید موږ ته سره معلوموي. هغه برخه چې په هغې شحمیه انصاف موږ تاسې راولاړېږو یو برخه راخو مایکروسکوپ لاندې کړو که موږ دغه سټین کار کړو دې رنګونه موږ کار کړو موږ ته ټوله غوړ چکي سره ښکاره کوي. هغه چېرته موږ تاسې سډن بلاک کار کړو بیا موږ تاسې چې کوي ټوله غوړ موږ تاسې ته تور ښکاره کوي. خو په دې کې یو خبره شته دلته انفکس فروزن دی، دلته فکسیشن نه رامنځته کېږي. لکه موږ تاسې چې په اول سلاید کې وویله چې اول باید موږ تاسې هغه تثبیت وکړو نه هغه سمپل ښه فکس کړو، دلته فکسیشن نه کېږي. دلته مازه مواد راخیستل کېږي یا برخه راخیستل کېږي، مواد سره ګډېږي په علاوه مایکروسکوپ لاندې کتل کېږي په یا به سرې یا به هم تور ښکاره کېږي. دا یوازې د غوړو دپاره استعمالیږي. اویل ریډ
او یا سدن بلاک بنامه چې ویل وید او یا سدن بلاک بنامه اول هیماتوکسلین یو سینو ویلي وام پاست نو ویلي ترمو تلودین بلو ویلي سلرمو دغه شحمه د پاره ویل رید او یا سدن بلاک ویلي مشتاس چې دا هم ستین یو خاص ډول د استعمالیږي دا ځکه ست پاره کې لږ مغلق کې ځکه دا د لیبو شان دي ان پاثولوژي کې یا د ورځ نه کیږي د هغه وخت متعلق کیږي چې څو غواړي مثلا پاتولوژي یا پاثولوژي کې مثلا خبرې تخصص وکړي مثلا نور ډېر کار شته وکړي نو دا لابراتواري کارونه دي ډاکټرانو پورې خاص ډېر اړه نه لري دا شی چې یو ایډیا څه ولري دغه نشي ښه بل چې دی بل ډول ستنین چې دی هغه امپریګنیشن خپله دا سیلور امپریګنیشن اکثر استعمالیږي یعنی دی انساج ته سیلور رنګ ورکوي صحیح دا هم ډېر زیات استعمالیږي خاصه اکثر وخت د فایبرز لپاره رټیکولر فایبرز لپاره د الیاف لپاره د موږ تاسو په وجود کې بیا د خیر سره وایي چې ځین فایبرونه موږ تاسو لرو دغه ټایپونه هم به د خیر سره وایي دي دغه الیاف فایبرونه د روښانه کولو لپاره چې کېږي استعمالیږي دا لمفنودونه تاسو وینئ چې په هغه ته د لمفنودونه چې دي مثال دا موږ تاسو معافیتي غړي دي صحیح شو دا د څه ځای رنګ ورکول شوی دی واضح سوي دي جلا سوي دي ټول چې سوي داسې واضح سوي دي په چې سره په امپریګنیشن سره چې هغه ته سیلور رنګ ورکول کېږي یعنې په دا هغه سټین دی چې انساجو ته رنګ ورکوي خو سیلور رنګ ورکوي صحیح دی ښه بل چې دی رټیکولین دی رټیکولین دا به د رټیکولر فایبر دپاره استعمالیږي چې کېږي د رټیکولر فایبر اریام دپاره استعمالیږي هغه ته داسې تقریبا داسې خام ډارک رنګ ورکوي صحیح دی تر وخت د لیور دپاره استعمالیږي چې وکتل چې د لیور فایبر څنګه دي مثال خبر تغییر خو بیا نه یې کړی ځینې وخت سموت مسلز دپاره هم چې کېږي دا کارېږي ځکه په رټیکولین فایبر چې دا په عضلاتو کې موقعیت لري اکثر وخت موږ چې کوو هغه لپاره رټیکولین سټین موږ هغه لپاره کاروو چې موږ دغه الیاف دا ښه واضح موږ ته معلوم سي چې د الیاف نارمل دي که اب نارمل دي نو دا و پنځم ډول سټین و چې رټیکولین په نامه بل چې دی جیمزا سټین دا هم ډېر زیات استعمالیږي یو هیماتوکسلین ایوسین ډېر استعمالیږي او بل دغه جیمزا سټین ډېر زیات استعمالیږي جیمزا خپل د یو عالم نوم و هغه عالم چې اول د واره دغه سټین چې کشف کړي دا څنګه سټین دی دته پولي کروماتیک سټین هم ویل کېږي پولي معنا زیات کروماتیک معنا رنګ یعنی هغه سټین چې د چکی مختلف حجرات ته ډېر رنګونه ورکوي څو رقم رنګونه ورکوي صحیح اکثر وخت دا د پرازیت لپاره استعمالیږي مثلا ملاریا لشمانیا دې لپاره چې کېږي دا استعمالیږي ملاریا کې مثال د خبرې کتل کېږي چې د ملاریا پرازیت چې دی دا کم ډول دی دا کم ډول دی صحیح ټرایپزونوماس دا خپل دغه امتحان دا چې خپله ټرایپزوماس امتحان دی دا مثال خبر ملاریا پلسیفارم ده دا پلازموډیم دی چې مرضي ملاریا رامنځته کوي ملاریا مرضي رامنځته کوي نو جیمزا سټین چې دی دا اکثره وخت د بلډ سپیرز د پاره کارېږي مثال د خبرې د وینې موږ تاسې وینې سمپل چې راواخلو هغه د پاره دا کارېږي چې په وینه کې حجرات جلا موږ ته راشي د وینې حجرات په وینه کې پرازیت مرضي یو شی موجود دی هغه موږ ته چشکي جلا راشي دا هم ډېر زیات استعمالیږي خاصتا د ملاریا او دغه مرضیانو لپاره د پرازیت د کتلو لپاره استعمالیږي چې دې ته جیمزا سټین ویل کېږي جیمزا خپل دغه عالم نوم صحیح شو اکثره وخت دا موږ د وین لپاره استعمالیږي او اکثره وخت دا د پرازیت د معلومولو لپاره استعمالیږي دته پولي کروماتیک سټین هم ویل کېږي معنا ډېر رنګونه ورکوونکی سټین چې ډېر رنګونه ورکوي برخو ته بل موږ تاسې مونټینګ وایو مونټینګ چې ته ویل کېږي مونټینګ خپله موږ تاسې کوم وخت خپل وینه یا انساج یو شی راواخلو موږ تاسې مایکروسکوپ لاندې ګورو اکثره وخت موږ تاسې دا رااخلو لاندې یو سلاید ایږدو سربیره بل سلاید پرېږدو یا لاندې مثال تخته یې سربیره مثال د هنداره پرېږدو دا ته مونټینګ ویل کېږي صحیح شو چې هغه موږ چې کوو سپورټ یې کوو حمایه یې کوو مثال د خبرې یو پاک هنداره چې پر باندې موږ تاسې کښېږدو تر څو پاک تغییر رامنځته نه شي هغه دغه تثبیت سي کور سي هغه برخه دې ته مونټینګ ویل کېږي معنا تثبیتول دایمي کول صحیح شو چې کول دایمي کول چې یو شی ته چې هغه من تثبیت کې مثال ته چې مثال وینه یو شنه مثال خبرې بل داسې یو سیکشن برخه مثال د خبرې راخلي مطالعه کوي نو ته هغه په تخته باندې یږدې بیا سلاید پرېږدې مثال بس ښه ده ولا بیا هنداره پرېږدو داسې فکس کوو یې دا ته مونټینګ ویل کېږي تر څو هغه
مثال ځینې وخت داسې په لابراتوارو کې مثال د لسو نه پورته 20 نه پورې مثال دوی وینه اخلي یا مثال د خبرې یو برخه سمپل اخلي، بیا دوی هغه ګوري چې دا مریض دی که نه دی مریض، سم دی که نه جوړ دی مثال. نو که چیرې دوی داسې چم ونه کړي هغه سره ګډوډ کېږي، بیا دوی داسې داسې تثبیت کې ګرده بیا په هغوی نمبرونه ولیکي، بیا د هر مریض خپل نمبر معلوم وي. صحیح چې هغه شیندل شوي دي څنګه لیدل شوي دي. نو مونټینګ هم ډېره مهمه پروسه ده په خپله په دغه ایگزامینیشن کې یا د انساج په مطالعه کې ډېره مهمه پروسه ده. شاوس د دغه سمپلو یا د سټینو یا د سیکشنو چې کول تثبیتول، که موږ تاسې مثال رنګ کار کوو نه دا رنګ ته کاریې، که ته چیرې دغه سمپل تثبیت نه کړې دغسې فکس نه کړې دا رنګ پالتو کېږي یا پیدا کېږي. رنګ غونډه ښه کار بیا نه درته کوي، غونډه ښه موږ ته هغه انساج او برخه موږ ته نه معلوموي غونډه ښه. ښه تقریبا موږ داسې کوم دا تخنیکونه کاروو چې هغه ته موږ سټین ورکوو، بیا راغله اول مثال فکسیشن ورکوو نه هایډریشن ورکوو. مثال په دا سټین کې موږ چې هر سټین کاروو په دا شپږ هغو کې موږ داسې وویله چې هر یو کاروو، بیا وروسته راځو هغه ته مونټینګ ورکوو نه تثبیتوو یې مثال چې ثابت سي. دا پروسه اکثر وخت تقریبا کیدای سي تر 14 ساعتو پورې چې وخت ونیسي زیات کم پام کوي. ځینې وخت موږ ته ضرورت پیدا کېږي چې په عاجلو واقعاتو کې immediate frozen section وکړو. په عاجلو واقعاتو کې دستي موږ تاسې یو برخه راپرېږدو او دستي چې کوو مطالعه کوو. صحیح شو کیدای سي هغه ځینې وخت شي په ضد دیکو چې هم موږ چې کوو هغه تیار ایمیډیټ دپاره کارېږي. ځینې وخت مثال د خبرې د تومور مثال د کینسر خطر موجود دی، مثال موږ غواړو چې معلومه کړو چې آیا داسې شي سرطان کینسر شته که نشته، یا مثال جراحي عملیاتونو دپاره موږ تاسې مثال تومور ته معلوموي دستي عملیات ورته کوي. دې دپاره ته کولی شي دغه ایمیډیټ طریقه کار کوي، دستي سمپل واخلي دستي مطالعه کړئ دستي وګورئ. خو که چیرې ایمیډیټ موږ تاسې رااخلو د هغو ریزلټ اکثره وخت ډېر دقیق نه وي، اکثره وخت د هغو ریزلټ ډېر دقیق نه وي. دغه موږ تاسې اول طریقه وویل چې تقریبا 14 ساعته وخت نیسي چې موږ تاسې هغه شی فکسوو، بیا مثال ډیهایډریټوو پاکوو یې مثال چې تر څو مړ نه سي، بیا هغه ته سټین رنګ ورکوو، بیا وروسته مونټینګ کوو هغه تثبیتوو په سلایډ کې ټینګ نیسو نه. دغه پروسه چې موږ تاسې کاروو دغه اصلي پروسه وه تقریبا 14 یا مثال 20 ځینې وخت مثال خبرې ځینې وخت د دې بلابود یا کم ساعتونه وخت نیسي. خو ځینې وخت په عاجلو واقعاتو کې د سرطان معلومولو دپاره د عملیات د یو ډول د معلومولو دپاره موږ تاسې مجبوره کېږو چې ایمیډیټ فروزن سیکشن کار کړو چې تقریبا 15 دقیقې وخت نیسي. خو اکثر وخت دې ریزلټ ډېر دقیق بیا نه وي، دغه عاجل چې تیار سي دې هغه نتیجه یا پایله بیا ډېره دقیقه نه وي ځینې وخت. ښه موږ تاسې ځینې وخت ضرورت لرو چې دغه سمپل چې موږ تاسې ګورو مثال ته خبرې صحیح شو د انساج چې موږ تاسې ګورو هغه اګزاماین کوو مطالعه کوو یې موږ تاسې دغه لپاره چې موږ تاسې کوم سمیر جوړوو کوم سمپل چې موږ جوړوو ځینې وخت دا سمپل ډېر موږ تاسې نری جوړوو، ځینې وخت موږ تاسې ډبل جوړوو، ځینې وخت ډبل ځینې وخت مثال خبرې شي نری. اکثره وخت د وین دپاره د بون میوو دپاره موږ تاسې باید نری موږ تاسې تیک سمپل موږ تاسې جوړ تر څو هغه حجرات هغه تغییرات هغه نوي پرازیتونه او شیان مثال د خبرې ډېر واضح موږ ته معلوم سي. نو زیاتره وخت موږ تاسې چې کوم وخت د وین دپاره سمپل جوړوو سمیر جوړوو بون میوو دپاره موږ تاسې جوړوو موږ تاسې چې کوو ډېر ډېر تین ممبران مثال د خبرې ډېر نری چې کوو موږ تاسې ځینې وخت هغه موږ تاسې کاروو چې ډېر ښه مطالعه کېږي هغه بیا صحیح دی. ښه دلته هم د دغه سلاید مطابق سلاید دی، دلته هم تاسو دوه عکسونه وینئ چې په دې کې د یو عکس دی مثال خپله د بوکل سپیر یعنې د پاړخو د خولې د پاړخو دغه یو برخه اخیستل سوې ده هغه دا سمې سلاید ځینې جوړ سوی دی بیا هغه مطالعه کېږي کتل کېږي او په دا بل عکس کې بیا سرویکس یو برخه لري هم یو برخه اخیستل سوې ده د هغه څخه سمې داسې جوړ سوی دی چې دا دواړه مثال د خبرې دا چې دی مثال ډېر تنس معیار دی مثال نه یعنې ځینې وخت موږ تاسې مجبوره کېږو چې د انساجو د مطالعې لپاره د معایناتو لپاره موږ تاسې راولاړ شو ډېر نازک سمیر موږ تاسې جوړ کړو لکه مثال د وین دپاره د بون میرو دپاره مثال د خبرې مثال خبرې د اپیتیل انساجو دپاره اپیتیل حجرات دپاره موږ تاسې چې کوو ډېر نازک تین سمیر موږ تاسې جوړوو تر څو وکولی شو هغه حجرات هغه تغییرات ډېر ښه واضح موږ تاسې مطالعه کړو د همدې ډېره هڅه کوي زیاتره وخت چې سمیر ډېر نری جوړ کړي تر څو هغه مطالعه شي ډېره واضح او اسانه صورت
نو ځینې ټرمونه موږ تاسې وایو چې دا هم ډېر مهم ټرمونه دي. اول هیستولوژي د اساس موږ تاسې پرون هم بحث پر وکړي چې دا د انساجو مایکروسکوپیک مطالعه ته ویل کېږي. بل بایوپسي موږ تاسې چې کوم وخت دغه سمیرونه راخو اکثره وخت موږ تاسې که چیرې مثال ځینې وخت د ډاکټر په مریض باندې شکمن سي چې کیدای شي دا مریض په خوله کې یا په معده کې یا په کولمو کې مثال کینسر سرطان وي یا مثال دانه یو ځای نه بې نظمي موجوده وي، نو بیا موږ راولاړېږو د هغه برخې څخه د هغه ځای څخه یو برخه داسې پرې کوو، دا ته بایوپسي ویل کېږي. یعنې د انساج څخه یو برخه ایسته کول ته بایوپسي ویل کېږي چې هغه تشخیص لپاره کېږي. بیا د بایوپسي اخیستل کېږي ځي لیب ته ځي، په لیب کې نه سمپل ځینې جوړ سو نه هغه مثال خبرې اول پیکس کېږي صحیح سو، بیا مثال هغه سکرین کی مثال دی هایدریټ کلیرینګ ورته کوي په صفاقي یا پاکي، بیا هغه د پاره مثال سټرینینګ رنگ ورکړي مثال، بیا دغه لپاره بیا وروسته موږ سټرینینګ ار طریقه چې کاروي په 50 شپږ کې مثال بیا به کتل کېږي چې څه لپاره دلته سره کېږي، بیا خاص سټرین هغه لپاره کاریږي چې هغه کار سو. بیا وروسته مونټینګ ونه موږ به چې داسې سلاید پرېږدو چې هغه ټینګ تثبیت شي، چې تثبیت وکړي بیا وروسته هغه مطالعه کېږي. اکثر وخت دا سلاید باید شي ډېر نری تین موږ تاسو چې باید یو چې دغه ټول کار خلاص بیا هغه په مایکروسکوپ کې کتل کېږي، بیا معلومیږي چې آیا دلته مرضي شته، پرازیت شته، سرطان دی، کینسر دی، نسته، څه مشکل شته. د بایوپسي معنا د یو برخې د انساجو ایسته کول د تشخیص لپاره چې په لیب ته استول دا ته بایوپسي ویل کېږي. بل اوټوپسي ده، دا مه هېروئ. اوټوپسي بیا کوم وخت چې مړه انسان مجسمه کوو، مثال یو برخه مړه شوې ده یا یو انسان مړ شوی دی، موږ راولاړېږو هغه معاینات کوو ورته برخه را اخو معاینات کوو یې، دا ته بیا اوټوپسي ویل کېږي چې د مرګ څخه وروسته انساجو اخیستل او معاینات ته استول صحیح شو، یا دغه مرګ کاز معلومول چې ولې دغه مرګ رامنځته شوی دی صحیح شو، یا دغه لپاره یو موږ څه کلو پیدا کوو، نښه ثبوت پیدا کوو، ته بیا اوټوپسي ویل کېږي. د مړه انساجو د مړي د انساجو څخه کول ته اوټوپسي ویل کېږي، ژوندي ته بیا بایوپسي ویل کېږي. دا مه هېروئ، دا ډېر مهم دی. بل خپله پیز کانټراست مایکروسکوپي ده چې په دې کې موږ تاسو ځینې وخت چې کوو په دې کې بیا سټین نه کاریږي، رنګونه نه کاریږي، په دې کې بیا روښنایي کاریږي صحیح ده. کانټراست مواد دي چې هغه شعاوې خپروي، نور خپروي. مثال خبر دا مواد چې اول داخليږي هغه نسج ده، بیا هغه د خپل څخه شعاوې خپروي، بیا هغه په مایکروسکوپ کې کتل کېږي. دې ته کانټراست پیز کانټراست مایکروسکوپي دا هم ډېر استعمالیږي نه، خو بیا شي چې ایډیا ولري دون ډېر نه استعمالیږي. پیز کانټراست مایکروسکوپ مخکې هم درته ویله چې دا خپل الومینیشن تکنیک دی، یعنې په دې کې خپل مختلف نور مثال استعمالیږي، لایټ استعمالیږي صحیح شو، چې د کوچني فیز شیپ د کوچني ساحې څخه نور تیریږي دغه خاص برخې څخه او هغه موږ تاسو ته بیا په مایکروسکوپ کې د لیدلو وړ ګرځي خپل چې دغه د نور تغییر خپله موږ ته هغه ایمیج ښه تشکیل په لاس موږ تاسو راکوي. دلته اکثره وخت سلاید ته ضرورت نه پیدا کېږي نه چې هغه سټینینګ ورکړو رنګ ورکړو، دلته رنګ شي ته ضرورت نه پیدا کېږي، دې کې فقط د نور روښنایي څخه کار اخیستل کېږي یا هغه مواد استعمالیږي چې هغه د ځان څخه کانټراست مواد دي نه ځان څخه روښنایي خپروي. بلې پولرایزینګ لایټ مایکروسکوپي ده، دا هغه مایکروسکوپونه دي په دې کې هم موږ تاسې دغه نه کارو رنګ نه کارو، دلته موږ تاسې دلته بیا اکثره وخت الکترومګنیټیک ویوز کاریږي، معنا مقناطیسي شعاوې کاریږي، دلته څپې کاریږي، مقناطیسي څپې کاریږي. مثال خبرې دې کې هم نور تقریبا شته پکې چې په دې کې اکثره موږ تشکیل کوو دغه برخې موږ ته ښه روښانه تشکیل موږ ته معلوموي تر څو هغه الیاف فایبرونه کولاجن دا شیان موږ تشکیل موږ ښه واضح د هغې تر مثال که کولاجن یا الیاف د هغو د دغه برخو څخه شاوخوا څخه دغه الکترومقناطیسي څپې تېرېږي چې تېرېږي دغه برخې څخه موږ ته یو ایمیج جوړوي، عکس موږ ته جوړوي. په دې کې هم رنګ و شی نه کاریږي، په دې کې څپې کاریږي. هم مایکروسکوپ یو ډول دی، معایناتو یو ډول دی شمس. دا خپل تصویر دی، یو مثال دی. دلته کولاجن فایبرز چې دغه ژېړ رنګ ورکول شوی دی صحیح شو، دې څخه دغه پولرایزینګ لایټ مایکروسکوپ دی. په دې کې الکترومګنیټیک شعاوې مقناطیسي شعاوې تېرېږي په دې کې چې هغه موږ ته تشکیل دغه برخې ښه صفا ایمیج موږ ته راکوي. دا اکثر په دغه ام ار آی یو سي ټي سکین په دې کې هم دا استعمالیږي نه. بل بیا فلورسنس مایکروسکوپي ده. فلورسنس خپله دا هم د لایټ او ویو لینت خپل دغه ده نور شعاوې دلته استعمالیږي کاریږي. د یوې خوا څخه موږ تاسې الټرا وایلټ شعاع لایټ موږ تشکیل ورته
د کور ته برابرو هغه جسم ته چې موږ تاسو غواړو چې هغه شکو ویې ګورو مثال د خبرې فلورسنټ سپیسمنټ دی نه بیا هغه ساحه چې ده هغه ځان څخه خپله شعاع خپروي دغه جسم چې موږ تاسو غواړو چې شکو مطالعه یې خپل دی شکي خپل ځان څخه شعاع خپروي دغه شعاع چې برابر دي هغه د شکي هغه ته انعکاس ورکوي نو دې وخت کې موږ تاسو شکي د لیدلو وړ ګرځي دې ته فلورسنس مایکروسکوپي ویل کېږي چې په دې کې هم الومینیشن مختلف رنګونه او روښنایان شکي استعمالیږي مثلا خبر لایټ شکي استعمالیږي او موږ تاسو شکو هغه موږ تاسو د لیدلو وړ ګرځي مایکروسکوپ کې په دې کې کوم رنګونو شان نه کاریږي دلته هم دا یو فلورسنس مایکروسکوپي ده چې په دې کې نور پر یا روښنایي پر کار شوی ده هر شي جلا جلا رنګ اخیستی مثال د خبرې ډي ان اې په دې عکسو کې مثال د خبرې شین رنګ اخیستی مثال صحیح شو دغه رقم خاص پروټین دي چې هغه بیا ګرین رنګ اخیستی مثال دا خاص پروټین دي چې هغه ګرین رنګ اخیستی ځان لپاره بل بیا مثال د خبرې مایکروټیبولز دي دا مایکروټیبولز به اخره وروسته مخ ته راځي درسونه کې بحث پر کوو ان شاء الله هغه بیا سور رنګ اخیستی بیا سور رنګ ښکاره شوي دا فلورسنس چې مایکروسکوپ دی د دې په یادول ډېر مهم نه دي خو چې ایډیا ولرئ چې دا د نور په واسطه چې کېږي خاص رنګونه ورکول کېږي هر یو ځان خپل شي اخلي خاص رنګونه اخلي دا فلورسنس تاسو یو ایمیج وینئ چې هره برخه ځان ته جلا جلا چې کېږي رنګ اخیستل شوی دی دا بیا سکن الکترون مایکروسکوپ دی چې په دې سره موږ تاسو ډېر مثال د خبرې چې کوو شنې کوشنې ذرات چې کوي کتلی شو موږ تاسو دا هم الکترون مایکروسکوپ یو ایمیج دی ریډ بلډ سیل دی وایټ بلډ سیل دی حجرات ښه واضح په شکل معلومیږي دا هم الکترون مایکروسکوپ باندې چې یو ایمیج اخیستل شوی دی ښه واضح معلومیږي ښه شی بشکل دا هم الکترون مایکروسکوپ دی لنډ دا چې که چېرې موږ تاسو غواړو چې کوچني ذرات ښه واضح سم ووینو موږ چې کار دغه لپاره موږ تاسو الکترون مایکروسکوپ کاروو لایټ مایکروسکوپ چې بیا دی هغه بیا د غوټ شان لپاره کارېږي چې یو څه جسم لږ شي غټ وي که ډېر کوچني ذرات وي مثلا لکه اټوم مثال ته خبر نه ډېر کوچني ذرات وي غواړو چې ته یې ښه ووینې هغه لپاره موږ چې کاروو الکترون مایکروسکوپ لپاره موږ تاسو کاروو ده هم چې دی الکترون مایکروسکوپ باندې تصور کوي ده هم دغه رقم بیا نو درس دغونه بس ته ان شاء الله درس خلاصو سمری ده هغه ځان سره خپل وګورئ چې د پوښتنو سوال وي کولی سبا خیره وکړي دا سوال دغه د استرولوژي اول درسونه چې دي ځینې وخت محصلین لپاره لږ خستګونې وي ځکه داسې د لیب شیان دي دا ټیپ سره زموږ تاسو ډېر تړاو نه لري دا شیان ځکه دا هغه کسان چې هغه مثلا پیتالوژي کې په هستولوژي کې غواړي تخصص وکړي مثال د خبرې یا پوک تخصص مثال د خبرې وکړي دا د هغو لپاره ډېر مهم دي چې تاسې یو ایډیا ولرئ دا سمپل چې دی سټنینګ چې دی مثال خبر مایکروسکوپ چې دی څنګه کتل کېږي دا شیان سلایډ څنګه جوړېږي مثال نه یو ایډیا څه ولرئ د هغو نه انشاءالله سپاره کفایت کوي دا ځان سره وګورئ که چېرې پوښتنه وسوال سبا اخره یې کولی شئ ګروپ کې هم کولی شئ مشکل نشته سبا اخره لږ پوښتنې په دې کې کوو مثلا چې پر زو بیا د خیر انشاءالله نو تاسو خیر سره وایي که چېرې درس و د خیر سره نو شپه ولرئ الله مبارک